نه دی په کار باید چې ونه کړي څوک نه دی په کار نه دی په کار باید چې ونه کړي څوک په چا اعتبار باید چې ونه کړي څوک د ځان صفت بل پسې سپکې سپورې د ځان صفت بل پسې سپکې سپورې نه داسې کار باید چې ونه کړي څوک واه ډېر ښه مننه زما د یار د کلي سپو باندې هم مجروح صاحب زما د یار د کلي سپو باندې هم د ګل ګزار باید چې ونه کړي څوک روزګار نشته او د کور غمونه هم دي روزګار نشته او د کور غمونه هم دي ستا له یاد سره څو نور غمونه خاموش سر سوی ده روزګار نشته او د کور غمونه هم دي ستا له یاد سره څو نور غمونه هم دي د جنت د ښکلاګانو خواهش هم شته جهنم ستا د اور غمونه خیال کې مې راولم ډوډۍ او زه خیال کې مې راولم ډوډۍ او زه په خپل دسمال وهمه شخوند مننه خیال کې مې راولم ډوډۍ او زه په خپل دسمال وهمه شخوند په خدای او زما د مور په زړه کې شل زخمونه زما د مور په زړه کې شل زخمونه جامې مې شل ځایه پیوند په خدای هر څوک بنا دي خو د بل په ګټه د هر چا سترګو کې به خس پروت وي ډېر ښه بیت دی هر څوک بنا دي خو د بل په ګټه د هر چا سترګو کې به خس پروت وي او د ورور په حق کې نه وي خور په حق کې یا دلیلونه نس په نس پروت د لوی لایزال رب په سپېڅلې نامه چې بخونکی او رحیم ذات دی د ورک ستوري ادبي خپرونې قدرمندو کتونکو په سلامونو مو هرکلی کوم په دې هیله او په دې امید چې روغ جوړ د صحت او عافیت جامې به مو پر تن وي کتونکو نن مو په ورک ستوري ادبي خپرونه کې له ډېره ښه بخته ډېر زیات محترم او ښاغلي شاعران الهام الدین سیال صاحب او محمد عارف مجروح صاحب له موږ سره مېلمانه دي نو سیال صاحب تاسو په خپرونه کې ښه راغلاست او ورکلی وایم ستړی مه شئ هر کله راشئ ډېره زیاته مننه چې راغلئ ډېره مننه ملکزی صاحب په سر کې تاسو ته سلام او د ورک ستوري ادبي خپرونې ټولو اوریدونکو ته سلامونه او بس مننه چې زه مو بیا دعوت کړی ډېره زیاته مننه قدرمند سیال صاحب نو د ناسو دوو ملګرو نه هم ډېره زیاته مننه محترم الفت خاموش صاحب او همدارنګه درویش صاحب څخه چې دیو هم راغلل او زموږ خپرونه لا ښکلې او رنګینه شوه ډېر ادبي خلک دي او د ادب او د شعر سره ډېره مینه ساتي نو تاسو هم هرکلی او ښه راغلاست وایو نو سیال صاحب زه خو وایم چې ډایرکټ مشاعره شروع کړو یو څه شاعري در څخه واورو ډېر مزه به وکړي یو غزل یا کوم نظم یا څه دې راوړي نو ډېر په مینه سمه ده ملکزی صاحب ستاسو په اجازه د غزل نه مخکې ملکزی صاحب یو د بیتونه دي وایي بیتونه داسې دي چې زما د زړه زاړه زخمونه زما د زړه زاړه زخمونه لا کوي هغسې سړي کې مننه زما د زړه زاړه زخمونه لا کوي هغسې سړي کې ستا د یاد مرغان لا هسې لري ما سره اړیکې مننه او سیاله ته یوازې نه یې چې فراق کې په دا حال یې سیاله مننه سیاله ته یوازې نه یې چې فراق کې په دا حال یې تر تا وړاندې ډېرو خلکو له دې درده وکړې کړي مننه ملکزی صاحب راځم غزل ته غزل دی چې راحصار کړی یم ژوند په خدای راحصار کړی یم ژوند په خدای له زندګۍ نه تللی خوند په خدای مننه ما د حالاتو نه ډېر څه زده کړي مننه ما د حالاتو نه ډېر څه زده کړي هره کیسه مې لري پند په خدای او الفت صاحب خیال کې مې راولم ډوډۍ او زه خیال کې مې راولم ډوډۍ او زه په خپل دسمال وهمه شخوند مننه خیال کې مې راولم ډوډۍ او زه په خپل دسمال وهمه شخوند په خدای او زما د مور په زړه کې شل زخمونه زما د مور په زړه کې شل زخمونه جامې مې شل ځایه پیوند او مننه په چا بد لګي لکه زهر سیاله په چا
بد لګي لکه زهر سیاله په چا زما غزل قند په خدای ډېر ښه دی ډېر ښه دی په چا زما غزل قند په خدای او بیتونه داسې دي چې محسوسومه د یو چا خوشبويي محسوسومه د یو چا خوشبويي راته راوړي د هوا خوشبويي واه ډېر ښه بیت دی ډېر ښه دی محسوسومه د یو چا خوشبويي راته راوړي د هوا خوشبويي د زړه سکون لپاره دا دوه شیان د زړه سکون لپاره دا دوه شیان یا د مور غېږ او یا ستا خوشبويي ډېر ښه دی ډېر ښه دی مننه باده که بیا وکړې احسان را باندې باده که بیا وکړې احسان را باندې باده که رایې ولې بیا خوشبويي ډېر ښه دی ډېر ښه دی مننه ګلاب ریحان عطر لونګ الهامه ګلاب ریحان عطر لونګ الهامه هر څه بهیر کې درنه زما خوشبويي ګلاب لونګ عطر ریحان الهامه هر څه بهیر کې درنه زما خوشبويي واه مننه ملکزی صاحب وروستی غزل دی چې نه دی په کار باید چې ونه کړي څوک نه دی په کار نه دی په کار باید چې ونه کړي څوک په چا اعتبار باید چې ونه کړي څوک د ځان صفت بل پسې سپکې سپورې د ځان صفت بل پسې سپکې سپورې نه داسې کار باید چې ونه کړي څوک ډېر ښه مننه زما د یار د کلي سپو باندې هم مجروح صاحب زما د یار د کلي سپو باندې هم د ګل ګزار باید چې ونه کړي څوک ډېر ښه بیت دی سیال صاحب مننه چې مخامخ په چا کولی نشي چې مخامخ په چا کولی نشي مننه له شا ګزار باید چې ونه کړي څوک ډېر ښه دی ډېر ښه بیت دی مننه د محبت اظهار دې وکړي سیاله د محبت اظهار دې وکړي سیاله دومره په جار باید چې ونه کړي څوک دومره په جار باید چې ونه کړي څوک ډېره زیاته مننه قدرمن سیال صاحب ډېر ښکلې شاعري مو وکړه یقین وکړه چې ستاسو شاعري ډېر د ستایلو وړ ده او ډېر خوند یې وکړه نو د بنډار په دې برخه کې ډېر زیات محترم او قدرمن محمد عارف مجروح صاحب ته راګرځو له ده څخه به نوې ښکلې شاعري اورو تر پایه مو وړتیا وکړه ډېره زیاته مننه محترم ملکزی صاحب په سر کې تاسو ته قدرمن سیال صاحب ته خاموش صاحب ته او درویش صاحب ته سلامونه احترامات او نیکې هیلې وړاندې کوم په دې هیله چې ښه به وي او د صحت جامه به م پر تن وي او بیا د ورک ستوري ادبي خپرونې د ټولو کتونکو څخه نړۍ مننه چې زموږ دا پیج فالو کوي او لایکونه او خواږه کمنټونه مونږ ته کوي نو ډېره زیاته مننه چې مونږ ته مو بیا په دغه بنډار کې وخت راکړي ډېره زیاته مننه قدرمن مجروح صاحب له تاسو څخه هم ډېره زیاته مننه چې زموږ دعوت مو ومنه او راغلی تر دغه ځایه له مونږ سره په تکلیف شوئ مجروح صاحب اورو څه نوې شاعري در څخه اورو ملګري به هم ستاسو له شعر او هغه نه به ډېر خوند واخلي تر څو زموږ لیدونکي هم ډېر زیات په تمه پاتې نه شي نو ستاسو څخه خوندور شعر اورو ډېره زیاته مننه سمه ده انشاءالله چې څه به ووایو چې د ملګرو خوښ شي په سر کې به یو څو بیتونه ویم چې روزګار نشته او د کور غمونه هم دي روزګار نشته او د کور غمونه هم دي ستا له یاد سره څو نور غمونه خاموش صاحب څه وایي روزګار نشته او د کور غمونه هم دي ستا له یاد سره څو نور غمونه هم دي د جنت د ښکلاګانو خواهش هم شته جهنم ستا د اور غمونه هم واه دلته بیا څه وایي ډېر ښه وایي ډېره زیاته مننه د جنت د ښکلاګانو خواهش هم شته جهنم ستا د اور غمونه هم دي ډېر ښه دي غزل دی چې ته چې په خپل حسن مغرور ناست ته چې په خپل حسن مغرور ناست یې له خاورو جوړ له خاورې دور ناست ډېر ښه او د عشق جنون کې خو په دا حال یې د عشق جنون کې خو په دا حال یې ته وې د دار خواته منصور ناست ظلم دوکه داسې بلها کوي ظلم دوکه داسې بلها کارونه ډېره زیاته مننه ظلم دوکه داسې بلها کارونه په دې انسانه مشهور ناست او که بې هنره وي سیال صاحب که بې هنره وي په دې یقین کا د ژوند تر پایه به مزدور ناست که بې هنره وي په دې یقین کا د ژوند تر پایه به مزدور ناست دی او عارف ولې رنګ دې بیا الوتې عارفه ولې رنګ دې بیا الوتې داسې بې پامه بې سرور ناست دی ډېره زیاته مننه او بل غزل دی چې یوه خو نه وي
پوره لس پروت وي څنګه یوه خو نه وي پوره لس پروت وي بر ارمانونه مې لوس پروت هی او که ډېر زیات خوږ شولو ومسخېده دغه کردار کې هوس پروت او هر څوک بنا دی خو د بل په ګټه د هر چا سترګو کې به خس پروت دا باید بیا ورو هر څوک بنا وي هر څوک بنا دی خو د بل په ګټه د هر چا سترګو کې به خس پروت وي ډېر ښه بیت دی هر څوک بنا دی خو د بل په ګټه د هر چا سترګو کې به خس پروت وي او د رور په حق کې نه وي خور په حق کې بیا دلیلونه نس په نس پروت د رور په حق کې نه وي خور په حق کې بیا دلیلونه نس په نس پروت وي او عارف وایه چې قدم په خیال کې دي دا مات زړګی به د کوم کس ډېر ښه دی ډېره زیاته مننه ډېر ښه مجلس دی بل غزل دی د هغې څخه وړاندې د څو بیتونه یم چې زه یې په غم کړم دی بې غم پروت دی زه یې په غم کړم دی بې غم پروت دی زه یې په غم کړم دی بې غم پروت دی د جانان غم مې زړه کې سم پروت د تعلیم قدر دی کوو یې مونږه هلته مات شوی چې قلم پروت دی ډېر ښه دی د تعلیم قدر دی کوو یې مونږه هلته مات شوی چې قلم پروت دی د تویولو یې چې واک نشته هسې یې بس سترګو کې نم پروت د تویولو یې چې واک نشته هسې یې بس سترګو کې نم پروت دی غزل دی چې یاد دی راځي خو ته بیخي نه راځي یاد دی راځي خو ته بیخي نه راځي غم دې ما خوري خو ته بیخي نه راځې د زړګي رنځ ته مې زما خپل زړه دعا کوي خو ته بیخي نه راځې او ستا هر قدم لاندې دا ستا لیونی دا خپل زړه ږدي خو ته بیخي نه راځې زما د حال پوښتنه هر څوک کوي راځي پردي خو څه دي زما د حال پوښتنه هر څوک کوي راځي پردي خو ته بیخي نه راځې او ستا د راتلو په تمه عارف ستا د راتلو په تمه عارف خامخا مري ته بیخي نه راځې یاد دې راځي خو ته بیخي نه راځې غم دې ما خوري خو ته بیخي نه راځې ډېره زیاته مننه قدرمن مجروح صاحب ډېر ښکلې شاعري مو وکړه یقین وکړه چې ډېر خوند او نوي رنګونه پکې پراته وو حتما د کتونکو به هم ډېر خوښ شوي وي سیال صاحب مجروح صاحب له تاسو څخه ډېره زیاته مننه چې راغلی مونږ ته مو وخت راکړ نو دا وه د ورک ستوري ادبي خپرونه چې د الهام الدین سیال صاحب او همدارنګه محمد عارف مجروح صاحب سره ریکارډ شوه تر بلې خپرونې ما او زموږ تکله کیمرمین فیض الله شیرزاد ته ورکړه اجازه تر بیا ښه وختونه ښې چارې د لوی الله امان